کام د هم سوچ فکر وکړي چل ول په دغه کسانو کې دی. السلام علیکم. ستړي مسئ. جلیل شران یم. دنیا خبرې بیا د فیسبوک یا د علماء کرامو یا داسې نور خلکه چې کوم دغه دی مولانا خانزیب هغه خو وایي چې دا ټیم کې یوه خبره هم بله نه ده ضروري، که ملا دی که امیر دی هغه د امن خبره کوي. بیا که یو طرف ته وګورې د یو طرف دغه د علماء کرامو شهادتونه او بل طرف ته بیا هغه زړې کیسې که تاریخ خبرې چې دا یې ویلي دي دا نه مني، دا قسمه خبرې بیا راپورته سوي دي او په سوشل میډیا باندې بیا روانې دي. او پښتون څوک دی، یووالي خبرې څوک څه کوي څوک څه. خو دلته د پنجاب چې زه دلته په پنجاب کښې یم، یو کس خبره کوله دغه د علماء کرام شهادتونه یا دا نور، هغه دا خبره وکړه چې دلته مطلب هر څوک خپل حریف مطلب د چا سیالي مقابله وي هغه سړی دغه بل سړي سبب جوړاږي. دغه کیسې روانې دي. بهرحال ځان ته یو خبره ده. او بل پښتون قام د یووالي یا دغه نارې دا خلک چې دا د پښتون یو خواهش هم دی، خو موږ سیاسي خلک چې کوم دي سیاسي مستران څو که دا وغواړي دا سره یو سي، نو بیا خو ما دا خیال دی چې دا پالټیانې دا کیسې دي په دوو کسانو پسې روانې، نو بیا خو څه مشکله نه دی د پښتانه یو کېدل. که دغه سیاسي څو مشران له خپلو مفاداتو او خپل مفادات دغه پرېږدي او صحیح د کام غم وخوري، د هغو پالټیانو کې ډېر داسې کسانو زه دغه نه کوم چې نشته صحیح کسان پکښې ډېر تکړه ډېر ښه خلک هم شته پکښې، خو ډېر مفادات هم دي د خلکو پکښې. که دغه پنځه شپږ مشران سره یو سي او دا ټول قوم یې سره یو کړ، زه یم بیا به انشاءالله څه مسله نه وي او دا خبر باندې ځان پوهول پکار دی. که دا پنځه لس مشران سره یو سي، دوی اتفاق اتحاد وکړي او داسې دا ټول قوم زه یا بل په ما به څوک اعتبار کوي په بل به څوک کوي، په دوی خو یې الریډي اعتبار کړی دی خلکو، د دوی په ګوندونو کې دي، که هغه سیاسي دی که غیر سیاسي دی، دا د سره یو سي نو انشاءالله زه خو نه یم چې پښتون به بیا درپدې کېږي. دا خلک د خپلې خانې نوابۍ اعله کړي او خپل مفاداتو د ځان تر کړي، د کام غم د وخوري او دا یو کېدل بیا مشکل نه دی که دوی په خپله کام ته یې نیت صفا دی او په ګډه د کام خبره وکړي، خپل مفادات یا خپلې مسرۍ یا خپل مفادات له منځه یوسي، دوی سره یو سي، بیا به انشاءالله مشکله نه وي د کام لپاره. او کام د هم سوچ فکر وکړي چل ول په دغه کسانو کې دی. الله هم خوشحاله آباده لره چې هر ځای